بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د لمانځه سنتونه، د لمانځه مستحبات، د لمانځه مکروهات او د لمانځه مفسدات، یعنی هغه شی چې مونځ ماتوي او مونځ فاسدوي. د لمانځه سنتونه تقریبا زموږ فقهاو 60 تنه لیکلي دي. د واجبو په پرېښودلو باندې خو سجدې سهوه لازمه وه. اوس که چیرې سنت پاتې شي یا یې څوک په قد سره پرېږي، مونځ ادا شو، مګر ملامتي د دې سړي په غاړه ده، او که قصدن پرېږدي حتی فقهاو لیکلي چې دا ګناهګار هم دی. د لمانځه سنتونه ما تاسو ته ویلي چې زموږ فقهاو 60 دانې لیکلي دي. اول، د تکبیر تحریمې په وخت د سړو دپاره لاسونه تر غوږو او د ښځو دپاره لاسونه تر اوږو پورته کول. چې کله تکبیر تحریمه کوي نو لاسونو پورته کول دا په منځه کې سنت دي. سړو لپاره تر غوږونو پورې او ښځو دپاره تر اوږو پورې. دویم، د لاسونو د پورته کولو په وخت کې د ګوتو خورول، چې د ګوتو څوکې د قبلې طرف ته شي. چې کله ته لاسونه غوږو ته پورته کوې نو د خپل ګوتې به قبلې طرف ته متوجه کوې. دا په منځه کې سنت دی. دریم، د فرضو په 3 او 4 رکعت کې د الحمدلله لوستل. چې کله مونځ 4 رکعتي وي او فرض وي ټول، په 2 رکعتو اولو کې د سورې فاتحې او د الحمدلله لوستل سنت فرض دی، واجب دی. خو په 2 رکعتو نورو کې چې ته سورې فاتحه لولې هغه سنت دی. 4، په اول رکعت کې د سبحانک اللهم ویل، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، دا لوستل په اول رکعت کې سنت دی. 5، په اول رکعت کې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل. 6، د هر رکعت په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم لوستل. په اول رکعت کې چې کله د سبحانک اللهم ویلې، د دې وروسته به اعوذ بالله وایي، د اعوذ بالله وروسته به بسم الله وایي. خو د دې نه وروسته په هر رکعت کې مخکې د سورې فاتحې نه د بسم الله الرحمن الرحیم ویل هم سنت دی. 7، د الحمدلله په ختمېدو سره آمین ویل. 8، د سړو لپاره ښي لاس د چپ لاس د پاسه پر نامه ایښودل. دا مسله چې دا لاسونه د لاندې د نامه کې دي یا د بره کې دي، دا ډیره لویه اختلافي مسله ده چې په دې کې د رسول الله ګڼ احادیث را نقل شوي دي. خو د سړو لپاره ښي لاس په چپ لاس ایښودل دا سنت دی، او د ښځې لپاره ښي لاس په چپ لاس ایښودل په سینې باندې دا د ښځو لپاره سنت دی. 9، رکوع ته درتلو په وخت کې الله اکبر ویل. چې کله رکوع ته ځي نو دا تکبیرات انتقالات دي، چې د یو رکن نه بل رکن ته ځي دا تکبیرات ویل دا سنت دي. 10، په رکوع کې 3 ځله سبحان ربی العظیم ویل. 11، قومه کول، یعنی د رکوع نه وروسته د جګېدو په وخت کې سمع الله لمن حمده ویل. دا مقتدیانو ته، دا امام لپاره، او مقتدیان دې صرف ربنا لک الحمد وایي. چې کله امام وي هغه د سمع الله لمن حمده ووایي، او چې کله مقتدی وي نو مقتدی د سمع الله لمن حمده نه وایي. چې کله هغه سمع الله لمن حمده ویلې مقتدی د ربنا لک الحمد وایي. 12، سجدې ته د تللو په وخت کې اول دواړه زنګنونه په ځمکه ایښودل، بیا د هغه نه وروسته لاسونه ایښودل، د هغه وروسته تندی لګول په ځمکه باندې په ترتیب باندې دا سنت دی. اول د زنګنونو ایښودل، دویم د لاسونو او دریم د تندي، او ورپسې بیا پوزه. 14، سجدې ته د تللو او د بیا راجګېدلو په وخت کې الله اکبر ویل. چې کله سجدې ته ځي هم به الله اکبر وایي، او چې سجدې نه راپورته کیږي هم الله اکبر وایي. دغه الله اکبر ویل چې د یو رکن نه بل رکن ته ځي دا سنت دی. 14، په دواړو سجدو کې کم نه کم 3 ځله سبحان ربی الاعلی ویل. 3 ځله سبحان ربی الاعلی ویل په هرې سجده کې دا سنت دی. 15، د سجدې په وخت د لاسونو ورغوي د پوزې برابر په ځمکه ایښودل. چې کله سجدې ته ځې
نو د لاسونو ورغوي چې په ځمکو باندې ږدي هغه د پوزې برابر یي، د دواړو لاسونو په منځ کې به سجده کوي. او همدارنګه د سړیو لپاره ورنونه د خېټې څخه بیل ساتل، چې ورنونه دې د خپل خېټې نه لرې وساتي. او چې کله سجدې ته ځي د خپل دواړه پښې دې ودروي. او د ښځو لپاره د ورنونو او خېټې یو ځای کول او خپلې پښې دې هغه نه دروي بلکې دواړه دې ښي طرف ته وباسي. 14 د دواړو سجدو ترمنځ د کیناستلو په صورت کې د سړو لپاره یوه خپه ودرول او بله خپه د ځان لاندې کول، چې چپې پښې باندې به کیني او بله خپې باندې به درېږي. او د ښځو لپاره دواړه پښې ښي لور ته ایستل دا سنت دی. 15 د اتحیاتو په وخت کې هغه اشاره بالسبابه ده، چې د اتحیاتو ویلو په وخت کې چې د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ته سم ورسیږي، هلته د شهادت ګوته پورته کړي. چې د شهادت ګوته د ان لا اله سره پورته شي او د اله الله سره د ښکته شي، دا اشاره بالسبابه کې به انشاءالله یوه ځانګړې خپرونه زه تاسو ته ثبتوم. 18 په آخره قاعده کې د تشهد نه وروسته درود شریف ویل، چې تحیاتو دې ولستله د هغه نه وروسته اللهم صل اللهم مبارک ویل دا سنت دي. 19 د درود شریف نه وروسته دعا لوستل، چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا دعا همدارنګه د دې په شان نورې دعاګانې هم لوستلی شي. 20 اول ښي طرف ته او بیا چپ طرف ته سلام ګرځول. نو دا د مانځه 20 سنتونه ول. که څوک دا په قصد سره پرېږدي یا د هغه نه پاتې شي، مونځ یې ادا کیږي، فاسدیږي نه، مګر ملامتیا د هغه سړي په غاړه ده. او که قصدن پرېږدي فقها ویلي چې حتی ګنهګار هم دی. د لمانځه مستحبات د لمانځه مستحبات تقریبا زموږ فقهاو 7 دانې بیان کړي دي. د مستحباتو په کولو کې الله به ثواب درکوي او په نه کولو کې څه ګناه نشته دی، خو په کولو کې به الله ثواب درکوي. اول که چیرې یو سړی له ځان نه څادر تاو کړی وي، د نیت کولو په وخت کې د څادر څخه د لاسونو راویستل پکار دي. او ښځو ته د څادر څخه د لاسونو راویستلو ضرورت نشته دی. زموږ یو مسلمان ورور ولاړ دی مونځ کې خو ځان نه څادر تاو کړی دی. بهتره خبره دا ده چې مانځه ته درېږي، د خپل لاسونه را وباسه، د څادر نه غوږو ته یې پورته کړه. او که ښځه اوسیږي هغه ټکرای او پوړنه یې اغوستی وي، نو هغې لپاره بیا ضرورت نشته چې د خپل لاسونه د پوړني نه راوباسي، بلکې بهتره دا ده چې پوړني سره د خپل لاسونه پورته کړي. دا مستحب ده په مانځه کې. دویم مستحب په مانځه کې دا دی که چیرې څوک ځان ته مونځ کوي، نو د 3 ځلو نه د ډیر په هر رکوع او په سجده کې سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی ووایي، یا 15 ځله یا 7 ځله یا 9 ځله یا 11 ځله. دا مستحب کار دی. د دې په ویلو سره به الله تا ته اجر و ثواب درکوي. خو که د 3 وارې ویلې بره د مونۍ له ګناه درته نشته، خو که امام وي امام د 3 وارو نه بره نه وایي چې خلک په مانځه کې په تکلیف نشي. 3 چې کله ته په مانځه کې ولاړې، نو د قومۍ د قیام په وخت کې د ودرېدلو په وخت کې به د خپل سجدې ځای ته ګورې. او چې کله رکوع ته ځې، د رکوع په وخت کې به د خپلو دواړو پښو ته ګورې. او د جلسې په وخت کې چې کله ته کینې، نو د خپلې سینې او خپلې غیږې طرف ته به ګورې. او د سلام ګرځولو په وخت کې به د خپلو اوږو طرف ته ګورې. دا ټول په مانځه کې مستحب دي. چې په مانځه کې ولاړ یې، نو د خپل سجدې ځای ته به ګورې چې د دې ځای نه زه پیدا یم، بیرته به دلته ورځم. او په رکوع کې به د خپل ګوتو طرف ته ګورې، پښو طرف ته، ځکه د انسان هغه روح چې راویستل کیږي اول د ګوتو نه شروع کیږي. او چې کله ناست یې د خپل سینې طرف ته به ګورې، ځکه چې قبض روح کله د انسان کیږي، نو دې سینه کې هغه ډیر سختیږي په انسان باندې. او چې کله سجدې کې، نو سجدې کې به د خپل د پوزې نرمي ته ګوري، ځکه اولین ځای چې په قبر کې د انسان خاورې کیږي هغه د پوزې نرمي ده. دا مستحب کار دی. 4 ټوخی تر خپل وسه ایسارول. که تا ته ټوخی راځي تر خپل وسه پورې هغه ایسار که، مه ټوخیږه. 5 چې کله تا ته ارګیمی راځي، نو تر خپل وسه پورې ارګیمی ایسار که، او که ستا ارګیمی نه ایسارېده، نو په خپله لاس باندې د خپل خوله بنده که. په مانځه کې که تا ته ارګیمی راځي، د خپل لاس خپلې خولې ته نیسه. دا مستحب دی.
اووم د سجدې نه د پورته کېدو په وخت کې اول د خپل تندي پورته کول او بیا د لاسونو پورته کول او بیا د زنګنونو پورته کول. ځکه کله چې سجدې ته تلې اول به تا زنګنونه ایښودل په ځمکه، بیا لاسونه، بیا تندی، خو چې پورته کیږي اول به تندی پورته کوې، بیا به لاسونه پورته کوې، بیا به د خپل زنګنونه پورته کوې او دویم رکعت ته به پورته کیږي. دا و د لمانځه مستحبات. د لمانځه مفسدات یعنی هغه شی چې مونځ ماتوي، مونځ د بین نه وړي، هغه زموږ فقهاو په ځانګړې توګه فقه اسلامي 18 تنه بیان کړي دي. په مفسداتو سره لمونځ ماتیږي، فاسدیږي او د مانځه اعاده یعنی دویم ځل د مانځه راګرځول په انسان باندې واجبي او فرضي دي. اول په مانځه کې په هیره یا په قصد سره خبرې کول. که څوک په مانځه کې یا د نوي خبرې وکړي یا په قصد سره خبرې وکړي، مونځ یې فاسد دی، د مانځه اعاده او بیا راګرځول په دې باندې فرض دي. د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله هم دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. دویم په لمانځه کې د چا سلام ته ځواب ورکول، چې هغه السلام علیکم وایي او ته په مانځه کې وعلیکم السلام ووایي، نو دا مونځ فاسد دی، د دې مانځه اعاده په تا باندې لازم ده. دریم که څوک وپرنچېدل یعنی عدسه یې وکړه او ته په مانځه کې ولاړ وې، د هغه ځواب دې ویل یرحمک الله دې ورته ویله، نو ستا مونځ فاسد شه. ته په مانځه کې ولاړ یې، د مانځه نه بهر څوک وپرنچېدل او ته په مانځه کې هغه ته یرحمک الله وایې، ستا مونځ فاسد دی او د دې مونځ اعاده او بیا راګرځول په تا باندې فرض او واجب دي. څلورم ته په مانځه کې ولاړ یې خو هلته بهر څوک ناست دي، هغه دعا کوي، ته په مانځه کې د هغې دعا لپاره آمین ووایې، نو دا ستا آمین ویل د هغې دعا دپاره دا ستا مونځ هم فاسدوي. د مانځه اعاده او بیا راګرځول در باندې لازم دي. پنځم د خوشحالي په خبره الحمدلله ویل. ته په مانځه ولاړ یې، بهر دې کومه د خوشحالي خبره واورېدله خو په مانځه کې ته الحمدلله ویل د خوشحالي لپاره، نو ستا دا مونځ فاسد شه، د مانځه اعاده په تا باندې بیا لازم ده. شپږم د چا د مرګ په اورېدو سره انا لله و انا الیه راجعون ویل. په مانځه کې ولاړ یې، په مانځه کې د چا د مرګ آواز واورید چې فلانی مړ شوی، په مانځه کې ته وایې انا لله و انا الیه راجعون، نو دا ستا ویل د ستا مونځ فاسدوي، د مانځه اعاده او بیا راګرځول په تا باندې فرض دي. اووم د تعجب یا د حیرانتیا د خبرو په اورېدو سره سبحان الله ویل. په مانځه کې ولاړ یې، یو د حیرانتیا خبره تا واورېدله، د تعجب خبره دې واورېدله، په مانځه کې د سبحان الله وویل، نو دا سبحان ویل الله ویل د ستا په مانځه کې د هغې حیرانتیا خبرې لپاره ستا مونځ فاسدوي او د مانځه اعاده په تا باندې بیا لازمه ده. اتم د څه درد په وجه باندې چې تا ته درد رسېدلی، تکلیف درته رسېدلی دی، یا د سر درد کوي یا د ګېډه درد کوي، د دې درد د وجې نه په مانځه کې اوف یا اخ یا اوه یا آه ویل، چې زګیروی کوي پې، ته مریض یې، تا ته تکلیف رسېدلی، د هغه درد د وجې نه په مانځه کې اخ یا اوف یا اوه یا آه ووایي، زګیروي کوي، نو په دې صورت کې د ستا مونځ فاسد دی او د مانځه اعاده تا باندې لازمه ده. همدارنګه که چاته په مانځه کې درد رسېدلی و، د درد د وجې نه په مانځه کې وجړلې، دا ژړا یې مونځ فاسدوي، خو که په مانځه کې ژړلې د قیامت د یېرې نه، د جهنم له یېرې نه، نو دا بیا دې لپاره کومه پروا نشته، مونځ یې نه فاسدوي. د مانځه مفسدات 18 سول. نهم د مانځه ماتونکی او د مانځه مفسدات د قرآن کریم په لیدلو د قرآن لوستل. یو هغه قرآن دی چې په مانځه کې ته په خپله لولې د یادو په هر رکعت کې، هغه فرض دی په تا باندې، خو ته په مانځه کې ولاړ یې، هلته دې چیرته قرآن کریم ولیده، د هغه مخه تا قرآن ولوستلو، نو دا هم مونځ فاسدی. لسم په لمانځه کې د مسجد په دیوال که څه لیکل شوي، ته جومات کې ولاړ یې یا په کور کې ولاړ یې، تا ولیدل چې په کاغذ باندې یو څه لیکل شوي یا د جومات په دیوال باندې لیکل شوي دي،
هغه لیکل تا په ژبه ولوستل لمونځ فاسد شو د مانځه اعاده په تا باندې لازم ده. اما که تا هغه لیکلی شی په خولې باندې ونه لوستو بلکې په زړه کې په هغه باندې پوه شوې او د هغه مفهوم دې واخیسته نو په دې صورت کې مونځ فاسد نه دی، خو له دې عمل څخه ځان ساتل غوره او بهتره خبره ده. په لوستلو یې مونځ فاسدیږي او په تش کتلو باندې چې هغه باندې ته پوه شې او د هغه مفهوم په زړه کې واخلې په دې باندې مونځ فاسدیږي نه، خو بهتره خبره دا ده چې د دې نه هم ځان سړی وساتي. 11 په لمانځه کې بیا د کالیو سمول یا په دواړو لاسونو ګرول چې خلک داسې فکر وکړي چې نوموړی سړی په مانځه کې ولاړ نه دی، چې دې ته عمل کثیر په فقه کې ویل کیږي. په مانځه کې بیا د خپلې جامې سموي، د خپل واسکټ سموي یا په دواړو لاسونو باندې د خپل بدن ګروي، دا مونځ فاسدوي، دا عمل کثیر دی. عمل کثیر دې ته وایي چې په یو رکن کې یو لمونځ کوونکی یو عمل 3 ځله داسې عملي کړي چې هغه عمل د لمونځ کوونکي سره مناسب نه وي. عمل کثیر دې ته وایي چې په یو رکن کې منځګزار یو عمل 3 ځلې داسې تکرار کړي چې هغه عمل د لمانځه کوونکي سره مناسب نه وي. مثلا یو منځګزار په مانځه کې خپل ځان په دواړو لاسونو داسې ګروي، که بل کس یې د لرې نه ویني نو هغه به دا ګمان نه کوي چې دا په مانځه کې ولاړ دی، بلکې وایي چې دا د مانځه نه بهر دی، نو دا عمل کثیر دی او دا مونځ فاسدوي. 12 بې ضرورته ټوخی کول یا د ستوني تازه کول. هغه څوک چې بې ضرورته ټوخیږي او بې ضرورته د خپل ستونی پاک کوي دا مونځ فاسدوي، د مانځه اعاده پې لازم ده. او بې ضرورته د ستوني پاکول دا روا هم نه دي، ځکه اکثریت کبرجن او ریاکار خلک ستونی بې ضرورته تازه کوي او پاکوي او هسې په هسې ټوخی کوي. څوک چې د الله په دربار کې لمونځ کوي د خپل راز و نیاز الله سره شریکوي باید ډیر په عاجزي سره الله دربار ته ودرېږي. بې له تکلیفه د ستوني تازه کول د مسخرو له وجې بې له تکلیفه که هغه خپل ستونی د مسخرې د وجې نه پاکوي نو مونځ فاسد دی او د مانځه اعاده پې لازم ده. که ضرورت وي هغه ضرورت بېله خبره ده. 14 په مانځه کې که چا څه خوراک وکړه یا په هیرې سره یا په قصد سره. په لمانځه کې خوراک کول که هغه په هیرې سره یا په قصد سره دا هم مونځ فاسدوي. 14 د قرآن کریم په لوستلو کې داسې غلطي کول چې د هغه معنا بدله شي. هغه قرائت چې تل په مانځه کې لولي هغه قرائت تا غلط ولسته په داسې طریقې سره دې ولستو چې د هغه معنا بدله شوه نو مونځ فاسد دی. د مانځه اعاده په منځګزار باندې لازمه ده، لکه د ح پر ځای ه ولولي. یا دا آیت چې قتل داوود الجالوته ووژنه داوود علیه السلام جالوت یې مړ که، دا داسې ولولي چې قتل جاوود داووده جالوت داوود مړ که، نو دا هغه لوستل دي چې په دې باندې په معنا کې فساد راځي، فاحش فساد، او په دې باندې مونځ هم فاسدېږي. 15 پرته د کوم عذر نه په لمانځه کې د قبلې مخ نه سینه دیخوا او اوخه اړول. که په مانځه کې زموږ د یو مسلمان ورور یا خور مخ د قبلې نه هم وګرځېده مونځ فاسد دی. همدارنګه بغیر د ضرورته که خپله سینه په مانځه کې د قبلې نه دیخوا او خاړی هم د دې مونځ فاسدېږي، د مانځه اعاده پې لازم ده. 14 د عورت ښکاره کېدل چې د سړي عورت در زنګانه نه واخله تر نامه پورې او د ښځې ټول بدن عورت دی، غیر د هغه لاسونه او پښې او مخ دا په مانځه کې غیر د مانځه ټول عورت ده. که نو د ښځې او د سړي عورت په مانځه کې ښکاره شي هم یې مونځ فاسد دی. 15 که یوه ښځه د لمانځه په حال کې وه او ماشوم یې راغی او د دې ښځې نه شودې ورودلې او یا هغه ماشوم د دې نه شوده راوویستل نو مونځ فاسد شه، د مانځه اعاده بیا پې لازم ده. 18 هغه چا چې تیمم کړی وي تیمم یې کړی ولاړې په مانځه باندې په دې سارت کې اوبه وموندلې نو مونځ فاسد دی، د مانځه اعاده بیا پې لازم ده چې اودس وکړي او مونځ وکړي. دا و د مانځه مفسدات او د مانځه ماتونکي. د لمانځه مکروهات د مانځه مکروهات هم زموږ فقهاو تقریبا 20 دانې بیان کړي. مکروه هغه شی دی چې په هغه باندې مونځ نه ماتیږي خو لمونځ پې مکروه کېږي، د مانځه خوند ځي درنه. اول په لمانځه کې د سجدې د ځای نه بیا د خاورو پاکول. دویم په
په مانځه کې ودرېدل او د خپل بدن سره لوبې کول. کله غوږ ګروه، کله سترګه، کله لاس، کله پښه، دا ټول مونځ مکروه کوي. 3 لوڅ سر مونځ کول. که یو سړی د کبر د وجې نه لوڅ سر مونځ کوي، د هغه مونځ مکروه دی. که د عاجزي د وجې نه لوڅ سر مونځ کوي، بیا په دې کې باک نشته. او که څوک د غرب تقلید کوي، لوڅ سر مونځ کوي، بیا مونځ مکروه تحریمي دی. 4 د ګوتونو نه د خپلو ګوتو نه د ټقونو ویستل. 5 په ملا او په نورو اندامونو باندې بې ضرورته لاس وهل. 6 په سجده کې دواړه لاسونه تر سنګلو پورې په ځمکه خورول، چې سجدې ته ځي د خپله سنګلې ټولې په ځمکه ږدي، دا مونځ مکروه کوي. 7 داسې کس ته مخامخ مونځ کول چې هغه د هغه مخ د دې طرف ته وي، د هغه مخ تا طرف ته دی او مخامخ د هغه ته مونځ کوي، دا مکروه دی. 8 د سر په اشاره د سلام ځواب ورکول. که سر ورته وخوځي مونځ مکروه دی، خو که په خولې باندې ځواب ورکړي، مخکې تاسو واورېدل چې مونځ فاسدېږي. 9 پرته له عذر څخه پلتۍ وهل. که عذر وسیږي بیا باک نشته دی. مریض وي، نشي کېناستلی چې پلنتۍ وهي، بیا باک نشته، خو بغیر د عذر نه مونځ مکروه کوي. 10 قصدن د اوسیلي ویستل، ځکه اوسیله د سستي نښه ده او شیطان په دې عمل باندې ډېر زیات خوشحالیږي. 11 بغیر عذر نه د ځان نه څادر تاوول، چې د هغه نه د لاسونو ویستل آسانه نه وي. اما که تا څادر اغوستی و د لاسونو ویستل ترې آسانه و، دا باک نشته دی. خو که د داسې څادر اغوستی و چې لاسونه ترې نه ویستل کېدل، دا مونځ بیا مکروه دی. 12 په هر مانځه کې یو صورت ویل، یعنې په هر رکعت کې قل هو الله شروع کړي دا وایي. او که چاته بل صورت نه زده کیږي، هغه معذور دی، هغه به باک نه لري، په هر رکعت کې قل هو الله لوستلی شي. خو که چاته یاد وي، بیا هم په هر رکعت کې قل هو الله وایي، دا مونځ مکروه دی. 13 قرآن کریم د ترتیب نه غیر لوستل، لکه په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس وایي او په 2 رکعت کې قل هو الله وایي، دا مونځ مکروه کوي. 14 د اودس د تنګوالي سره لمونځ کول، چې اودس یې تنګ دی، بیا هم مانځه تدریږي مونځ کوي، دا مونځ مکروه دی. 15 د سختې لوږې په حالت کې چې ډوډۍ تیاره وي او ته جګېږي مونځ کوي، دا مونځ مکروه دی. بلکې اول ډوډۍ وخوره چې سخت وږی، وروسته د هغه نه مونځ وکړه. خو د جمعې مانځه کې به داسې نه کوي چې جمعې مونځ درنه تېرېږي، که وږی هم یې اول به ځې جمعې مونځ به کوي، بیا به راځې ډوډۍ به خوري. 16 په مانځه کې د میږي یا د مچ یا د کټمل یا د نور شي مړه کول. اما که داسې طریقه باندې میږی او مچ تا ته راته چې ستا مونځ یې خرابوو، بیا یې وجلی شي، په دې کې باک نشته دی. 18 سجدې ته د ښکته کېدلو په وخت کې د پښو ګرول بغیر د ضرورته، چې ضرورت نشته خپلې پښې ګرئ. 18 دسمال په اوږه اچول. یو خو هغه څادر دی چې تا اغوستی دی، خو که د چا په اوږه باندې څه دسمال پروت وي، په دې باندې مونځ کوي، مونځ یې مکروه دی. یا یې تسدیل کړی چې په سر یې اچولی وي او په اوږو یې په غاړه کې اچولی او په اوږو یې راپروت وي، په دې باندې هم مونځ مکروه دی. 19 په داسې ځای کې مونځ کول چې هلته په دې پوهیږي چې دلته زما مانځه ته تکلیف او مانځه کې ماته ضرر رسیږي، یا به ماته خندا راشي، یا به د ډیرو خبرو په جریان کې مانه مونځ غلط شي. یو مجلس دی، هلته خلک خاندي، نو چې هلته مونځ کوي، مونځ دې مکروه دی. ښه پوهیږم چې زما مانځه ته ضرر رسیږي، یا به ماته خندا راشي، نو په داسې ځای کې مونځ کول مکروه دي. بلکې ځان ته آرامه موقعیت، آرامه ځای غوره کړي، هلته دې مونځ وکړي. 20 د دواړو څنګلو لوڅول، چې تر څنګلو پورې د لاسونه لوڅ وي او ته په مانځه کې ولاړې مونځ کوې، دا مونځ مکروه دی. نو باید چې موږ مونځ وکړو چې د هغه د ټولو واجباتو، د سننو، د مستحباتو خیال وساتو، چې زموږ مونځ فاسد هم نشي، زموږ مونځ مکروه هم نشي، تر څو د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظور شي. انشاءالله په بلې خپرونې کې به په دې مسایلو وغږیږو چې په کوم ځای کې ته خپل مونځ ماتولی شي، او همدارنګه هغه فرقونه چې د ښځې او د سړي په منځه کې دي، انشاءالله په دې باندې به تفصیل باندې